تاسو لا مهم خبر درکو د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو لپاره د مفتی تقی عثماني په مشرۍ کې سبا د علماء کرامو ډله کابل ته رسي. د غیر سرکاري ذریعو تر مخه دغه ډله به د تحریک طالبان پاکستان سره ملاقات کوي. د ملاقات مقصد پاکستان کې امن قایمول دي. دین وړاندې د قبایل مشرانو جرګه هم کابل ته تللی وه او TTP سره یې مذاکرات کړي. د کوم په نتیجه کې چې د طالبان لخوا د ډزبندۍ اعلان کړی شوی دی او د مفتی تقی عثماني په مشرۍ کې د علماء کرامو ډله کابل کې د طالبانو سره سبا مذاکرات کوي. د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکراتو لپاره به د مفتی تقی عثماني په مشرۍ کې سبا د علماء کرامو ډله کابل ته رسي. د غیر سرکاري ذریعو تر مخه دغه ډله به د تحریک طالبان پاکستان سره ملاقات کوي. د ملاقات مقصد پاکستان کې امن قایمول دي. دین وړاندې د قبایل مشران جرګه هم کابل ته تللی وه او TTP سره یې مذاکرات کړي. د کوم په نتیجه کې چې د طالبان لخوا د ډزبندۍ اعلان کړی شوی دی او د مفتی تقی عثماني په مشرۍ کې د علماء کرامو ډله کابل کې د طالبانو سره سبا مذاکرات کوي.